45 کلن علایار چې له کلونو را په دې خوا د ننګرهار درې نورو ولسوالۍ کې په بڼوالۍ بوخت دی وایي په وروستیو کلونو کې د لیمو دغه بڼ تاسیس کړی تر څو له دې لارې خپل او د خپلې کورنۍ اړتیاوې تأمین کړي. د نوموړي په خبره د ننګرهار اقلیم د لیمو ونو روزنې سره مناسب دی او اوس په دغه باغ کې ځینو ځوانانو لپاره هم کاري فرصتونه رامنځته شوي دي. علایار وایي که څه هم د لیمو حاصلات د تیر په پرتله ډیر او ښه دي خو سوړ بازار د ګټې پر ځای هغه ته زیان اړولی او سیمه ییز مسوولینو څخه د لیمو محصولاتو پلور لپاره د مناسب بازار رامنځته کېدو غوښتونکی دی. خرڅوی 310 340 350 پورې دی. ښایسته لیمو دي. دې کې بیا واړه او غټ دي. واړه ارزانې په 150 او پروس کال په نسبت باندې سږ بیخي بازار خراب دی ځکه چې پروس سږکالنی کال د پاکستان لیمو دی نو نه پوهېږم چې علت د ګمرک د کمېدو دی بله څه مسله ده خو زخ ډېر را روان دی او بازار د دې لیمو ډېر خراب کړی دی. ډېر خوشحاله چې موږ په خپل هیواد کې کار کوو. موږ د خپل حکومت څخه دغه غوښتنه لرو چې دلته باغونه جوړ شي فابریکې جوړې شي دلته نور ځوانان هم کار وکړي. له دې سره که څه هم د ننګرهار د کرنې ریاست مسؤلین په دې ولایت کې د لیمو د بڼونو زیاتوالي څخه خبر ورکوي 3500 مټریک ټنو ته د هغې د حاصلاتو زیاتوالي څخه هم هیلهمند دي. د دې ادارې رئیس ډاډ ورکوي چې هڅه کوي په دې ولایت کې د لیمو بڼونو د محصولاتو پلور لپاره مناسب بازار برابر کړي. ننګرهار په 12 ولسوالیو کې په 1119 جربه ځمکو کې لیمو بڼونه جوړ شوي دي چې سږ کال به د اټکل له مخې 3480 مټریک ټنه حاصل ورکړي او تیر کال په پرتله 15% زیاتوالی ښیي. د ننګرهار د کرنې ریاست د مسؤلینو په وینا دوی هوډ لري په روان لمریز کال کې د دې ولایت په 3 ولسوالیو کې د کرنې وزارت پراختیا بودیجې څخه بڼوالانو لپاره په 120 هکټاره ځمکه کې د لیمو او مالټې بڼونه جوړ کړي.